به د هرې پرېکړې سره به او د دې جرګې د راتلونکي هر عمل سره به زه بشپړه ملګرتیا کوم. په دې لار کې بس د هېڅ قسم قربانیو څخه سرغړونه نه کوم. تاسو او لوی خدای زموږ په دې قسم او سوګند ګواهي. ملګرو زه پوهېږم ستاسو جذبات به زیات وي، خو دا یو سفر دی چې په شریکه باندې شروع شو. انشاءالله